د صافي په نوم باندې کوم افغاني چې نازي اقبال سره غلط حرکت کړو هغه معامله څنګه شوله او دغه غلط حرکت ورسره ولې کړی او دغه غلط حرکت چې په کینیډا کې کړی و کله چې د کنسرت ختم شو نو نازي اقبال سره دغه کار وشو. دا یو یقینا چې د افغانانو لپاره هم ډیر زیات د افسوس مقام دی چې داسې خلک چې هغوی ټول زیات افغانان بدناموي، یعنی نازي اقبال چې دا هغې سره دغه غلط کار دغه افغاني کړی دی. نازي اقبال خپله دغه خبره کوي چې ما سره په دې باندې خبره وشوله چې ته راشه کینیډا ته کنسرت دی، دومره پیسې به تا ته درکو، خو زه خبره نه وم چې ما سره به د کنسرت نه پس څه کېږي، یعنی داسې کار به کېږي چې زما د عزت به هېڅ خیال نه ساتل کېږي. کله چې کنسرت شوی دی نو د صافي په نوم باندې کوم دغه افغان ځوان به ورته مونږ ووایو ځکه چې ځواني وه، هغه دغه ټولې پیسې څومره چې د ټکټونو پیسې وې، څومره چې دغه حال د خلک راتلل او مختلف قسم کم دې باندې شیندل شوی وغیره، څومره پیسې چې هم وې هغه ټولې راغونډې کړي دي او د هر څه سره یې ځان غیب کړی دی. کله چې ځان غیب کړی نو نازي اقبال او د هغې خاوند بار بار په سوشل میډیا باندې راتلل، خو دوستانو تر اوسه پورې د هغې خبرې هېڅ ځای ونه نیو. ډېرو ملګرو په کمنټونو کې دا خبره کوله چې د صافي او د نازي اقبال هغه خبره څنګه شوه. نو هغه خبره داسې شوې ده چې تر اوسه پورې په هغه خبره کې هېڅ پرمختګ نه دی شوی، هېڅ داسې خاطرخوا جواب مخې ته نه دی راغلی، بلکې نازي اقبال هماغسې خپل سټرګل جاري ساتي. نازي اقبال ویلي چې زه خو خپله هم افغانه یم، ځکه چې زما خاوند چې دی د افغانۍ دی، د ننګرهار دی او زما ترېنه بچي پیدا شوي دي، نو زه خو هم افغانه یم، یعنې ما سره ولې بیا دومره ظلم وشو. نو نازي اقبال ته موږ دا وایو چې دا په دې نه ده چې ګینې ستا بچي افغانان دي یا ستا خاوند افغانۍ دی نو تا سره به څوک دوکه نه کوي. دوکهباز په پاکستان، افغانستان او د دنیا په هر ګوټ کې دي، که هغه پښتانه دي، که انګریزان دي، که عربیان دي او که د نورو ژبو والا دي، په هغوی کې خامخا داسې دوکهباز خلک وي. نو پکار ده چې هر انسان د داسې دوکهبازو خلکو نه خپل ځان وساتي، پکار ده چې هر انسان د داسې دوکهبازو خلکو نه خپل ځان وساتي.